لبيك اللهم لبيك لبيك لا. په مکه مکرمه کې کوم حاجی مقیم او کوم مسافر بلل کیږي؟ 241 پوښتنه. په مکه مکرمه کې کوم حاجی مقیم بلل کیږي او کوم یو مسافر دی؟ ځواب: هغه څوک چې د دومره لرې ځایه څخه مکې مکرمې ته راغلی وي چې د هغه ځای او مکې مکرمې په مابین کې د سفر مسافه 48 انګریزي میله وي، که دغه حاجی مینا ته له وتلو څخه 15 شپې مخکې مکې مکرمې ته راغلی وي او په مکه مکرمه کې د 15 شپو نیت کړی وي، مقیم بلل کیږي. او هغه څوک چې د دومره نږدې ځای څخه مکې مکرمې ته راغلی وي چې د هغه ځای او مکې مکرمې په مابین کې د سفر مسافه 48 انګریزي میله نه وي، دغه حاجی هم مقیم بلل کیږي. او هغه څوک چې د دومره لرې ځای څخه مکې مکرمې ته راغلی وي چې د هغه ځای او مکې مکرمې په مابین کې د سفر مسافه 48 انګریزي میله وي او د 15 شپو نیت وکړي، خو د نیت د وخت څخه د مینا تر وتلو پورې په مکه مکرمه کې 15 شپې نه پوره کیږي، خو که د مینا او مزدلفه او مکې مکرمې شپې ورسره حساب شي بیا 15 شپې پوره کیږي. په دغه قسم حاجی کې د علماء کرامو اختلاف دی. بعضی علماء کرام چې په هغه کې د هند او پاکستان معتبر او معزز علماء کرام او مفتیان کرام هم داخل دي، دغه سړی مقیم بولی، چې تفصیل دغه مسئله او دلایل او د علماء کرامو د نومونو په مسائل مولانا رفعت قاسمی جلد 5 صفحه 208 څخه بیا تر صفحه 211 پورې ذکر دي، هلته یې کتلی شي. او بعض نور علماء کرام دغه قسم حاجی مسافر بولی. دغه معتبر او معزز علماء کرامو د نومونو او دلایلو تفصیل په فتاوای دارالعلوم ذکریا جلد 3 صفحه 518 څخه بیا تر صفحه 511 پورې ذکر دی، هلته یې کتلی شي. دا چې په دواړو طرفونو کې معتبر او جید علماء کرام وجود لري، نو په مسئله کې د سفر او اقامت دواړو احتمال پیدا شو. په دغه اړه باید ووایو چې په دغه مسئله کې ترڅو چې د وخت د اکابر علماء کرامو یوه متفقه فیصله نوي صادره شوې، احتیاط دا دی چې دغه حاجی ځان مقیم وبولي او اختری حلال کړي که غنی وي، او 4 رکعتي لمونځونه به په هغه امام پسې وکړي چې هغه یقینا مقیم وي، نو د ده لمونځ به هم یقینا 4 رکعته شي. او که 4 رکعتي لمونځ یوازې کوي نو بیا به 4 رکعته وکړي او د اول ناستې به ډیر خیال ساتي، او په 4 رکعتي لمانځه کې به د هغه خلکو د امامت څخه ځان ساتي چې هغه یقیني مقیم وي. اللهم لبیک.